موبایل د اوسني نسل د پرمختګ لامل که د تباهۍ لامل د 2020 کال د څېړنو په اساس باندې د نړۍ د نفوس 80% یې په نن موفوبیا باندې اخته دي او په دې څېړنې کې داسې هم راځي چې له دې څخه 80% یې د کالج او مکتب شاګردان دي. اوس په اوسني نسل کې د موبایل استعمال ډېر زیات شوی دی. دغه د موبایل استعمال په اوسني نسل باندې کم منفي تاثیرات منځته راوړي دي سره د دې چې د موبایل ګټې هم ډېرې شته، خو که چیرې په سم ډول باندې ونه کارول سي کوم منفي مشکلات به پیدا کړي. له دغو منفي مشکلاتو څخه یې تر ټولو اول مشکل چې دی هغه نیوروپلاسټیسیټي اینډ برین ویرینګ دی. نو ستاسې دغه دماغ داسې جوړ دی چې هغه د پلاستیک په څېر باندې دی. نیوروپلاسټیسیټي دا معنی چې د پلاستیک په څېر باندې دی. هر کم چې ته وغواړې هغې ته شکل ورکړې هغسې شکل دا نیولی شي، خصوصا د ماشومانو دماغ. او بله خبره د برین ویرینګ راځي. برین ویرینګ دا معنی چې د زموږ او ستاسې دماغ چې کوم دی دا د عصبي حجرو څخه جوړ شوی دی. دغه عصبي حجرو ته ویل کېږي نیورون. دغه عصبي حجرې زموږ او ستاسې په دماغ کې داسې تارونه دي دا خپاره شوي دي داسې. اوس نو که چیرې یو شخص په هر کار کې ډېر زیات مصروفه وي، هغه ډېر کاروي، د هغه هماغه ویرینګ به یا هماغه حجرې به ډېرې فعاله کېږي. د مثال په ډول باندې یو شخص دی ټوله ورځ په موبایل باندې په کور کې اخته وي، د ده په دماغ کې هغه کمې د موبایل د اخته کېدو یا د کتلو کمې عصبي حجرې چې دي د هغو ویرینګ به ډېر قوي سي. نو انسان په دې کې ډېر زیات اخته کېږي او په دې کې ماهره وي. او هغه ویرینګونه چې هغه زده کړه کوي، هغه د مثال په ډول باندې کارونه کوي، هغه نوښتونه کوي، هغه ویرینګ به کمزوری کېږي. اوس نو که چیرې خصوصا ماشومان موبایل فون ډېر استفاده کوي، دلته زموږ او ستاسې په دماغ کې ځینې برخې دي. دا هغه ځایونه د شاوخوا چې کوم دی زموږ ستاسې دماغ د شاوخوا برخې دې ته ویل کېږي کورټیسس. کورټیسس دغه کورټیسس د څه مسؤلیت لري؟ دا د زده کړې یعنې چې ماشومان زده کړه وکړي، د انتقادي تفکر او همدارنګه حافظې د دې شیانو دپاره مسؤله دي. کله چې یو څوک یا کوچنی موبایل فون ډېر زیات ګوري، همدغه کورټیسس چې اوس په دې حالت کې دي دا کیدای سي نري سي، یعنې دې حالت ته ولاړ سي. کله چې دغه ځایونه نري کېږي نو بالاخره ماشوم حافظه کمزوري کېږي، انتقادي تفکر یې د منځه ځي، په دې شیانو کې بیا دی نور ماهره نه دی. او همدارنګه زما ستاسې په دماغ کې دغه د مخ د خوا کوم ځای چې دی نه دغه خوا دې ته ویل کېږي پری فرنټل کورټکس. دې ته څه ویل کېږي؟ پری فرنټل کورټکس. دغه پری فرنټل کورټکس سیلف کنټرول یعنې چې ځان به یې کنټرول کړي او هم توجه وکړي یو شي ته، د هغې وظیفه لري دا. اوس نو که چیرې یو شخص ډېر موبایل استفاده کوي، د دغه پری فرنټل کورټکس فعالیت څه به کوي؟ دا د موبایل فون یا د موبایل د استعمال څخه دا کمیږي. کله چې دا کمیږي فعالیت یې نو بیا شخص نه توجه کولی سي او همدارنګه نه یو ژبه زده کولی سي، نه یو کار کولی سي. نو دا اول تاثیر شو. دوم تاثیر چې دی هغه ډیلیډ میلینیشن. ولې د زموږ او ستاسې عصبي حجره داسې جوړه ده، تاسو فرض کړئ چې دا زموږ او ستاسې یوه عصبي حجره ده چې هغې ته نیورون ویل کېږي. دا داسې جوړه شوې ده چې د منځ په برخه کې د ځینو پوښو په وسیله باندې پوښل شوې ده. دغو پوښو ته یې ویل کېږي د میالین سپین پوښونه. د دې وظیفه دا ده چې دوی دغه سیګنل ډېر په چټکۍ سره انتقالولی شي. دا سیګنل داسې ټوپونه وایي تیز تیز انتقالېږي. اوس نو که چیرې یو شخص ټلیفون ډېر استفاده کوي، د ده دغه د میالین د پوښ جوړېدل به دا به کمیږي. کله چې دغه د میالین د پوښ جوړېدل کم سوه نو بالاخره دلته به دماغ دغه چټک کار چې مخکې کوئ داسې تیز دا به قرارېږي، دا سپیډ به قرار سي. نو کله چې دا سپیډ قرار سو د همدغه ماشوم یا شخص میموري به هم څه به کېږي؟ کمزوري کېږي به اوس سره، بیا به هماغسې کار نه سي کولی لکه څنګه چې یې مخکې کولی سوای. نو دا یې دوم تاثیر سو. دریم تاثیر چې دی، دریم تاثیر یې دا دی کله چې یو څوک ډېر موبایل ګوري نو کیدای سي چې د هغه په بدن کې اکسس کورټیزول، دا زموږ او ستاسې په بدن کې یو هورمون دی د سټرس هورمون، د خفګان هورمون دی. کله چې یو شخص ډېر موبایل ګوري دغه بدن کې به دغه کورټیزول پورته کېږي. دا داسې مثال لري کله چې مثلا یو شاګرد یو شخص دی راځي موبایل ګوري، هلته دی ګوري چې د ده ملګري دي انډیوالان دي، خورا ښه عکسونه اخلي، صاف عکسونه اخلي په آیفون 14 باندې، یا د مثال په ډول باندې د بدخشان په میلو کې ګرځي، هلته ښې ویډیوګانې جوړوي. کله چې دی دا ګوري دی ناراحته کېږي ځکه دی د هغه کیدای سي نه ولري. او د مثال په ډول باندې دی ورځي نورو خلکو ته هلته ګوري چې هغه ډېر فالوورز لري، ډېر لایکونه لري، ډېر ویور لري، دلته دی ډېر د کمۍ احساس کوي. کله چې دی د کمۍ احساس کوي نو بالاخره په دې کې انزایټي او ډپریشن کیدای سي پیدا سي. کیدای سي په دې کې چې پیدا سي د انزایټي یعنې خفګان او بالاخره ژور خفګان هم کیدای سي په دې کې پیدا سي. نو دا په څه خطر باندې؟ ځکه دی ځان د کمۍ احساس کوي، ځکه ټول خلک بدخشان ته نه سي تللی، ټول خلک آیفون 14 نه سي رانیولی، نو بالاخره دی د کموالي احساس کوي. نو دا یې درېیم تاثیر شو. څلورم تاثیر چې دی هغې ته ویل کېږي ډوپامین اکسهاشن. دا څه معنی؟ دا معنی کله چې یو شخص دی موبایل دی ګوري، کله چې دته یو لایک یو کمنټ یا یو بل شی راځي
د بدن کې دغه ډوپامین جوړېږي. ډوپامین خو هغه ماده ده چې موږ ته خوشحالي راکوي، لنډمهاله خوشحالي راکوي. اوس نو کله چې دی دغه لایک کمنټ ګوري دی لږ خوشحاله شي. کله چې دی یو ګیم وګټي په هغې کې د موټر تر نوره مخته کې یا مثلا په پبجي کې ډېر هلته خلک ووژني مړه کې په دې کې ډوپامین بیا یو څه جوړ شي دی بیا لږ خوشحاله شي. د بدن کې چې کله دغه ډوپامین داسې په دوامداره شکل باندې جوړېږي بالاخره هلته څه پیدا کېږي؟ هلته پیدا کېږي د ډوپامان یا ډوپامین څه شي لوف. کله چې دغه ډوپامین لوف جوړ شي یعنې ته باید کانسټنټ سټیمولیشن د دماغ باید په دوامداره شکل باندې تشویق کړې. ځکه هلته چې ته یې وارې ګیم ته کښېنې مثلا پبجي ته یا دې شیانو ته چې کښېنې بیا ته نسې ورڅخه ولاړېدای ځکه هلته ډوپامین تولید شروع دی ته ورڅخه ولاړېدای که ورسره نسې. کله چې دغه ډوپامین لوپ جوړ شي ته غواړې چې نور مثلا ترلاسه کړې، نور ګیمونه وګټې، نور لایکونه ترلاسه کړې. کله چې دغه ته ترلاسه کوې د هر یو دا تا ته میني ریوارډ درکوي. چې درکوي میني ریوارډ دا معنی چې کوچنۍ خوشحالي درکړي. کله چې دا کوچنۍ خوشحالي تا ته درکړي هغه تا ډېر خوشحاله کړي. ته غواړې چې نور ترلاسه کړې. چې کله ته نور ترلاسه کوې بالاخره دلته شخص په یو مریضي باندې اخته کېږي چې د هغې مریضۍ نوم دی انهیډونیا. کومه مریضي؟ انهیډونیا مریضي. انهیډونیا داسې مریضي ده چې یو شخص نور د نن ډیجیټل ورلډ په وړاندې خوشحالي یا د هغې خوښول د لاسه ورکوي. نور دی نه د بدخشان مزارې خوښوي، نه مثلا طبیعي ځایونه یو شو ویاله خوښوي، نه دا خوښوي چې دالې ته ولاړ شي، نه ملګرو سره بحث وکړي، بلکې دی ټوله ورځ بس ناست وي، گیم دی، فیسبوک دی، ټیک ټاک دی، اړه وایه بس دا شیان دی خوښولی شي. په دغه مریضي باندې چې کله شخص اخته سي نور بیا دا شیان خوند نه ورکوي. حتی دی چې کله ته دی د بدخشان منظرو ته بوځې هم هلته به هم دی په موبایل باندې اخته وي، گیم به دی تا سره کوي ځکه دی په دې مریضي باندې اخته سوی دی. ښه ته فکر وکړه چې یو شخص ته په بدخشان کې د هغې هغه میلې هغه ځنګلونه هغه اوبه خوند نه ورکوي نو بیا به دغه زده کړه څه خوند ورکړي؟ د کورنۍ سره به خبرې څه خوند ورکړي؟ په زده کړیزو پروګرامونو کې به ګډون څه خوند ورکړي؟ په هغې کې خو دا ډوپامین ډېر کم ته درکول کېږي نو بالاخره دا شیان به انسان نه خوښوي. بل لامل بیا چې دی بل لامل بیا دی هغې ته ویل کېږي shallow processing versus deep learning. دا چې ته ویل کېږي ګورې مړه تاسې یو شالو پروسیسینګ لرو دا ته ویل کېږي چې یو شخص را ولاړ سي یو شی سطحي زده کوي فقط هغه سرفیس لرنینګ چې ورته ویل کېږي هم دغسې حساب وي. کله چې یو شخص په سوشل میډیا کې په هغې محتویاتو باندې اخته وي تاسو به لیدلي د ټیک ټاک ویډیوګانې چې دي هغه څو ثانیې، د انسټاګرام ویډیوګانې چې دي هغه څو ثانیې، دې ته دغه فاسټ یا فلشي کنټنټ ویل کېږي. یعنې دا معنی چې دا ډېر لنډ دی او ډېر په زړه پورې راښکونکی دی. اوس نو یو شخص دی 2 کاله 3 کاله په ورځ کې 8 ساعت دې ته ناست دی چې دغه د ټیک ټاک دا لنډې ویډیوګانې دي اړوي دا هره لنډه ویډیو دته ډېره خوشحالي ورکوي. تر ولاړ شوی دغه 8 ساعته یا د 100 ساعتو څخه وروسته تا یو کتاب ورته کېږدی داسې یو 600 صفحې کتاب دی ورته دا وګوره زده یې کړه یا د مثال په ډول باندې د مکتب 19 مضامین دې ورته کېږدي چې دا نه اوس ته زده کوه هېڅکله بیا دی هغه نشي زده کولی ځکه دی دلته په دغه لنډو شیانو باندې اخته شوی دی. دی غواړي چې ډېر لنډن شیان وګوري. که تاسو په یاد پخوا ډېر اوږده سریالونه وه بیا د هغې څخه وروسته هغه اوږده فلمونه راووت دغه هندي او امریکایي مثلا بیا د هغې څخه وروسته هغه ډیجیټل دغه مشران یې په دې باندې پوه شوه چې اوس خلک ډېر کم څه ته اړتیا لري، ډېر کم څه چې خوشحالي ډېره زیاته ورکړي. ټیک ټاک یې راوایستی، انسټاګرام یې راوایستی ځکه دا ډېرې لنډې ویډیوګانې جوړوي او ډېرې جذابې جوړوي. ټول خلک یې په همدغه مشکلاتو باندې اخته کړي دي. یو بل لامل چې ما یې مخکې هم یادونه په اول سر کې وکړه ننموفوبیا. دا د سوشل میډیا د ډېر استعمال یو بل لامل دی. دې ته څه ویل کېږي؟ ننموفوبیا. دا څه معنا؟ ننمو یعنې بې له موبایل څخه، فوبیا معنا ویره احساسول. دا داسې یو مریضي ده ما مخکې ویله چې تقریبا 80% شاګردان په دې باندې اخته دي. کله چې ته له ده څخه موبایل واخلې یا له ده سره موبایل نه وي دی یو قسم د ویرې احساس کوي، د یوازیوالي احساس کوي، حتی داسې احساس کوي لکه داسې یو ډېر غټ شی د لاس ورکړی وي. کله چې ته مثلا یو وخت راولاړ شې له ده څخه غواړې چې دا چیک چې دی په دې مریضي اخته دی که یا له ده څخه موبایل واخلې څه وخت لپاره. کله چې له ده څخه موبایل واخلې په ده کې کېدای شي خولې راشي، کېدای شي خواشیني پکښې راشي، د زړه ضربان بیا پورته شي، فشار یې پورته کېږي، په دې مشکلاتو باندې اخته کېږي. نو کله چې یو څوک ډېر موبایل استعمالوي هغه په دغه ننموفوبیا باندې اخته وي. تاسو وګورئ زموږ د ټولنې ډېری خلک په دې باندې اخته دي. که چیرې فقط 1 ساعت انټرنېټ نه وي ورسره یا موبایل نه وي ورسره دوی ډېر زیات د یوازیوالي احساس کوي، په هېڅ شي باندې نور 2 ساعت نه تېرېږي. او د دې شیانو سره سره یو بل مشکل په ځوانانو یا هم ماشومانو کې پیدا کوي هغه دا فومو. فومو د څه مخفف دی؟ fear of missing out. دا معنی ته چې کله فیسبوک ته یا ټیک ټاک ته یا انسټاګرام ته ځې هلته داسې ګورې چې خلک ډېر خوشحاله دي، خلک ډېر ښه ژوند لري. زه چې یم زه خو هېڅ ژوند نه لرم. ته وګوره دا پلانکی په سویزرلینډ کې ګرځي څنګه ښه ژوند دی، ته وګوره دا بل په کاناډا کې ګرځي څنګه ښه عکسونه اخلي، دا بل وګوره د خپلو انډیوالانو سره څنګه ښې مېلمستیاوې جوړوي، دا بل وګوره په څنګه ښه موټر کې ګرځي. دې ته ویل کېږي fear of missing out. نو کله چې ته دغه سوشل میډیا ډېر تعقیبوې ته به حتما داسې کسان وینې چې کله دغه کسان ولیدله ته د دغه فومو د وجې څخه کېدای شي ژور خفګان، انزایټي او دې شان ته ولاړ شي. کله چې دې شان ته ولاړ شي ته قرار بیا راځې د
د یو څه وخت دپاره سوشل میډیا ته راځي، هلته د مثال په ډول باندې یا یو ویډیو پوسټ کوې ځکه ته تشویق سوی یې، یا د مثال په ډول باندې یو عکس پوسټ کوې، هلته تا ته یو څه لایکونه او کمنټونه او دا شیان د یو څه وخت دپاره راسي. کله چې دا شیان د یو څه وخت دپاره راسي ته یو څه وخت دپاره خوشحاله سې، بیا هغه د ډوپامین موضوع ده. کله چې ته خوشحاله سې یو څه وخت بعد چې ګورې بیا نوید دی په ښه موټر کې په لوکس موټر کې روان دی د بدخشان مې الوت، دلته چې ته وګورې ستا سره هېڅ شی نشته، ته بیا خفګان ته ځې. چې کله خفګان ته ولاړه دې نو بالاخره دغه فومو په تا کې لا نوره زیاتېږي. یو بل ډېر جالبه مشکل دی دې ته ویل کېږي phantom vibration syndrome. دا ډېر جالب مشکل دی په دغه سوشل میډیا چې څوک ډېره استعمالوي په دې کې پیدا کېږي. دا داسې مشکل دی تاسو کېدای شي ځینې وخت فکر کړی وي، ته دا فکر کوې چې زما موبایل ته زنګ را روان دی یا زما موبایل ریږدي وایبریشن کوي، خو هغه شی نه. دا اصلا ستا په دغه موبایل په دغه سوشل میډیا او په دې شیانو کې د ډېر فکر ته عمله ده. ته مثلا فقط د یوه ساعت دپاره د موبایل لیسته کوي، ته په دې کې چورت وایې چې والا ما خو هغه عکس پوسټ کړی و، څومره لایکونه بیا اخیستي، څومره کمنټونه بیا اخیستي، فرانکي په مسنجر کې څه راته ویلي، واټساپ کې میسج راته کړی که بیا نه یې راته کړی. دې ته پینټم وایبریشن سینډروم ویل کېږي. اصلا هلته هېڅ شی هم نه وي، خو بالاخره ته دا فکر کوي چې هلته داسې یو شی شته کېدای شي موبایل د زنګ روان دی یا هغه د ریږدي یا هغه د میسج راغلی، خو هغه هېڅ شی نه وي. نو ډېری خلک په دې مشکلاتو باندې نو دې سره اخته کېږي. د دې څخه وروسته یو بل مشکل دی د ADHD په نامه. ADHD څه معنا؟ Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention Deficit دا معنا چې توجه بیا کمه وي کار وته او هایپر اکټیویټي به ډېر فعاله وي. دا معنا. دا ځینې ماشومان او یا ځینې بالغانو کې هم دا پیدا کېږي. دا داسې خلک دي کله چې یو کار ته وسپارې په هغې کې توجه نه ور اړوي. تا مثلا یو کار وسپارې چې ته ورسره دغه کار وکړه هغه دی هېر سوی بل کار یې روان سوی، یا کله چې ته خبرې ورته کوې یو شی ور زده کوې په سیم کې ناست دی توجه یې بس بل ځای کې دا اوښتې وي، خو دی هایپر اکټیو وي، یعنې دا معنا چې ډېر فعاله وي، ډېر تصادفي ډول څخه خبرې کېږي، ډېر تصادفي ډول څخه حرکت کېږي، یعنې دغه خپله خبرې او خپل بدن او دا شیان یې په کنټرول کې نه وي. نو که چېرې یو شخص موبایل ډېر استفاده کوي دا کېدای شي په همدې مرضي باندې اخته شي د جما چې دا یو ژورنال دی، د دې ژورنال په اساس باندې چې په 2013 کال کې دا خپور شوی دی. د هغې له مخې داسې ویل شوي دي چې کوم کسان چې سوشل میډیا ډېره استفاده کوي، موبایل ډېره استفاده کوي، نو بالاخره دوی کېدای شي په دې ADHD باندې اخته شي. د دې ADHD څخه وروسته بل مشکل چې دی هغه چې د موبایل ډېر استعمال په خلکو کې پیدا کوي هغه دی چې شي سوشل او مورل افیکټس. سوشل اینډ مورل افیکټس دا معنا چې دغه د موبایل استفاده په ټولنیزو او په اخلاقي چارو باندې هم تاثیر کولی شي. مثال په ډول باندې دا اوسنۍ سوشل میډیا یا د موبایل ډېره استفاده په هغې کې چې کوم اپلیکیشنان دي دا کېدای شي د سایبر بلاینګ لامل شي. سایبر بلاینګ دا معنا چې دغه سوشل میډیا یا د موبایل په داسې ډول باندې استفاده شي چې د نورو د ازارولو، د نورو د شرمولو، د نورو د عزت لټولو په خاطر باندې دا استفاده شي. تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې اوس دا شیان څومره ډېر شوي دي، یعنې د نورو د کورنیو یا د نورو د خپل معلومات شخصي دا شیان پوسټېږي د هغې د بې عزته کولو د دې شیانو په اساس باندې استفاده کېږي. نو کله چې دغه شیان هلته پوسټ کېږي کوچنیان شاګردان ټول خلک هغه ګوري، بالاخره په ټولو باندې دا کولی شي چې منفي تاثیر وکړي. او که چېرې مثلا دا دغسې پسې ډېرېږي ماشومان چې کوم هغه خارجي او د نورو ځایو شیان ګوري د هغې د تاثیر لاندې هم راځي، او کوچنیان کېدای شي ډېر بې اطاعت عادت شي. د مثال په ډول باندې په افغانستان کې چې کوم د والدینو او د پلار ترمنځ کوم سیسټم دی هغه په جلا ډول باندې دی، او په خارج کې بیا کوم سیسټم دی هغه جلا دی. کله چې کوچنی دغه ویډیوګانې ګوري چې والا پلار دی د کوچني سره مثلا داسې رویه کوي، دی غواړي چې د ځان ته هم دغسې یو څه وغواړي، نو بالاخره کېدای شي بې اطاعت عادت شي، یعنې د مور پلار پیروي بیا ډېره نه کوي دی په دې اخر. د دې څخه وروسته کېدای شي یو شخص په دغه موبایل ډېره استفاده جالبه دا ده چې د هډوکو مشکلات هم کېدای شي انسان ته پیدا کړي، یعنې بون پرابلمز. بون پرابلمز به ته څنګه پیدا کوي؟ ته به نوم وایې چې زه موبایل ګورم په سترګو باندې او ما ته پیدا کوي د هډوکو مشکلات. دا داسې حساب دی کله چې څوک موبایل ډېر ګوري هغه ډېر ساکن وي، حرکات ډېر نه کوي، بس په ځای په ځای کې ناست وي. کله چې دی په ځای په ځای باندې ناست وي د ده په بدن کې په هډوکو کې دغه کومه منرالایزیشن پروسس چې دی، یعنې د هډوکو د قوي کېدو پروسه، دا پروسه څه پکېږي؟ دا قرارېږي. چې کله دغه پروسه قراره شوه د هډوکي ډنسټي هغه کټینګوالی دا کمزوري کېږي، کېدای شي په هډوکو مریضانو باندې اخته شي. د دې څخه وروسته بل چې دی هغه زموږ ستاسې په فزیکي صحت باندې بیا تاثیرات چې شوي، یعنې فزیکل افیکټس یا تاثیرات، منفي تاثیرات پې چې شوي. فزیکي تاثیرات یې دا دي چې دغه موبایل سکرین چې دی دا ډېری داسې بلو لایټ لري. دغه بلو لایټ زموږ ستاسې د سترګې هغه برخه چې هغه دید کوي، یعنې چې هغه دید کنټرولوي، هغې ته موږ تاسو چې وایو ریټینا وایو. دغه ریټینا د دید لپاره چې ده مسؤله ده. کله چې دغه بلو لایټ ډېر په سترګه باندې لګېږي دلته زموږ ستاسې دا ریټینا ده، دا ریټینا کېدای شي څه په وکړي؟ خرابه یې کړي. چې کله یې ریټینا خرابه کړه کېدای شي زموږ تاسې د سترګو مشکلات پیدا کړي، لکه مثلا ماکیولر ډیجنریشن. دا معنا زموږ ستاسې د سترګو دغه مهم ځای چې په هغې کې ډېری وخت دغه دید پیدا کېږي، ګوري دا ازادي ده، دې ته ماکیولا ویل کېږي.
نو کله چې دغه رڼا ډېره په دې ځای باندې ډېره لګېږي کېدای شي دغه ماکیولا په دې کې مشکلات پیدا کړي. کله چې دا مشکلات پیدا شي انسان کېدای شي یو شان په ډېره اسانۍ باندې نه وویني او یا کېدای شي مثال په ډول باندې لانګ ټرم آی ډس اورډرز پیدا کړي، یعنې د اوږدې مودې لپاره کېدای د سترګو مشکلات پیدا کړي یو شخص ته، او همدارنګه یا کېدای شي ریټینل سیل ډیمیج پیدا کړي، یعنې د ریټینا د برخو د حجرو تخریب، هغه حجرې تخریبوي، بالاخره انسان په سترګو کمزوری کېږي. دا هم کېدای شي له دې څخه رامنځته شي. نو دا هغه مشکلات وه چې د موبایل د ډېر استعمال څخه رامنځته کېږي. اوس د دې مشکلاتو حل لاره څه شته؟ د دې مشکلاتو په حل لاره کې موږ او تاسې ځینې برخې دي چې هغه مسؤله دي. تر ټولو اول چې مسؤله دي هغه څوک دي؟ هغه پیرنټس دي، والدین دي. والدین باید یو څه وکړي. هغه باید څه وکړي؟ هغه باید د خپلو بچیانو یا د کوچنیانو دغه د موبایل کتل تعقیب کړي. ته باید لیمیټ ټایم ورکول شي، محدود وخت ورکول شي، او یا که چیرې د دې کنټرول نشي کېدلی باید هغه اپلیکیشنان چې هغه ضررناکه دي لکه مثال په ډول باندې فیسبوک دي چې هېڅ ګټه یې نشته، ټیک ټاک دی مثال په ډول باندې داسې نور اپلیکیشنان دي هغه باید پکښې بلاک شي تر څو دوی خپله استفاده ورڅخه وکړي. دا د والدینو مسؤلیت دی. د هغې څخه راوروسته ټیچرز یا استادان هم مسؤلیت لري. دوی باید و ماشومانو یا زده کوونکو ته د همدغه میډیا یا د موبایل د ډېر استعمال د دې په هکله باندې سواد زده کړه ورکړي چې هغې ته ویل کېږي ډیجیټل لیټرسي. نو دا استادان باید شاګردان دې څخه خبر کړي چې ته موبایل ډېر استفاده کوې، د منفي تاثیرات څه دي، سایبر بلاینګ څه دي، دغه مثبت مریضیان چې موږ وویل دا څه دي، دا باید ور وښیي. کله چې دا ور وښیي نو کېدای شي دا مشکلات د هغې څخه وروسته کم شي. او همدارنګه د هغې څخه وروسته سکولز یا مکتبونه هم په دې کې خپل مسؤلیت لري. مکتبونه باید داسې وکړي چې د مکتب دننه د موبایل استعمال مطلق بند شي. که چیرې بیا هم ډیجیټل شیان ته لاسرسی پیدا کېږي هغه باید په کمپیوټر کې سیسټم ته برابر شي، ځکه په کمپیوټر کې نسبتا تر موبایل دغه پلیټفارمو ته چې هغه مشکلات زیږوي هغه کم دي، او یا که چیرې مثلا هلته وي هم هلته کنټرول ډېر اسانه دي. خو موږ نشو کولی چې د یو شاګرد موبایل داسې په اسانۍ سره کنټرول کړو. نو ښه لاره دا ده چې د هغې په ځان باندې باید څه شي استفاده کړي؟ باید کمپیوټر استفاده کړي. همداسې یوازې دوی نه بلکې سټوډنټس یا شاګردان خپل هم مسؤلیت لري. دوی باید د خپل ځان سره حساب وکړي چې زه د خپل وخت په څه شي باندې تېروم، زه باید د میډیا څخه څنګه استفاده وکړم، او یا د مثال په ډول باندې باید د خپلو د میډیا یا د موبایل د استفادې سکرین ټایم باید ځان ته معلوم کړي. هغه محدود وخت باید وښیي چې زه د نن ایجوکیشنل پرپز لپاره دونه وخت باید زه استفاده کړم. کله چې دغه لیمیټ ورته کېښودل شي نو کېدای شي دا مشکلات حل شي. نو په دې هیله چې موږ او تاسې همدغه شیان اول په خپل ځان باندې عملي کړو او خپل ځان د موبایل د ډېر استعمال څخه وساتو، ځکه د ډېرو کارونو څخه یې موږ او تاسې ایستلي یو. بیا وروسته راولاړ شو په ټولنه کې د کورنۍ څخه یې را شروع کړو، بیا وروسته د شاګردانو څخه د نورو څخه یې را شروع کړو تر څو د موږ او تاسې هغه نوښتي تخلیقي و تعلیمي و نورو کارونو ته موږ او تاسې فارغ شو، هغه په سم ډول باندې سرته ورسوو. مننه، خیر اوسئ.